قدرمنو په تمنیل باندې چې تاسو ته کوم تصویر ښکاره شو، کوم تصویر چې تاسو ولیدو، نن در سره دغه ویډیو شریکوم چې خلک وایي د یو افغانۍ جینۍ غلطه ویډیو راغلې ده. نو د ټولو نه اول خو زه د افغانانو او پښتنو نه بخښنه غواړم چې دغسې ټایټل ما د ویډیو په شروع کې ورکړی دی، خو د دې ویډیو تفصیل به هم زه تاسو سره شریک کړم. قدرمنو دا یو ویډیو چې موږ ته چا رالیږلې ده ځکه چې دا یو جینۍ په کوڅه کې خپل یار سره دغسې کار کړی دی. اول ورته هغه ټلیفون کړی، دوی دواړه په موبایل باندې خبرې کوي چې دغه ټول ریکارډینګ یې د A to Z ټول په سوشل میډیا باندې وایرل شوی دی. دا ویډیو به در سره هم شریکه کړم، خو د دې نه وړاندې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم. هغه دا چې نن سبا اکثره ښځو په کورونو کې موبایلونه ساتلي او د دې موبایل استعمال دومره غلط کیدلی شي چې ښځې خو نه پوهېږي، هغوی دومره هوښیارې نه وي او سړي چې کوم وي هغوی په یو او بله طریقه دوکه کوي، چل ول باندې ورسره غلط کار ته یې مجبوروي او چې کله یې مجبوره کړي نو بیا دغسې راوځي او هغه سره په لارو کوڅو کې بدکاري کوي. دا د بل ځای ویډیو نه ده بلکې د پښتنو د سیمې ویډیو ده چې په سوشل میډیا راغلی. نو څومره د افسوس خبره ده، ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. ښځو ته هېڅکله هم موبایل مه ورکوئ ځکه چې بیا ترېنه داسې فسادونه جوړېدلی شي. خو قدرمنو دوستانو، دا ویډیو دلته ځکه نشو شریکولی چې ښه خبره نه ده. ویډیو په یوټیوب کې ماشومان هم ګوري، نو که څوک یې کتل غواړئ زموږ پیج ته میسج وکړئ، نو موږ به تاسو سره دا ویډیو هم شریکه کړو. خو تاسو په یاد ولرئ چې داسې کارونه کول د انسان سره یا د مسلمان سره بالکل نه ښایي، ځکه چې دا د حیواناتو کارونه دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو په ټولنه، زموږ ستاسو په معاشره باندې رحم وکړي. موږ تاسو چې نن سبا ګورو د کومه نه چې موبایل راغلی دی، نو دا بدکاریانې، دا خراب کارونه هم ډېر زیات شوي دي او هر اړخ ته چې ګورې نو دا کارونه شروع دي. موږ به دعا کوو الله تعالی دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. خپل نظر هم راسره کمنټ کې شریک کړئ.